السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو، د دین د دې غل دا ویډیو تاسو وګورئ. د تعویض متعلق زه بیا جواب کوم. تبې د ختمېدو دپاره یو اسان تعویض زه تاسو ته ښیم. که تاسو په خپله تبئ یا ستاسو په کور کې د زنانو تبئ یا د ماشومانو تبئ د نارینهو تبئ د چا چې هم تبئ، نو دا تعویض هم که ورته په مټ کو یا ورته په غاړه کو، انشاءالله تعالی تبه به فورا ختم شي. نو تعویض زه تاسو ته ښیم. د هغې نه مخکې زه تاسو ته یو خبر ادا کوم، که چېرته را تعویض تاسو زنانه ته اچوئ نو بیا به ته په ګس مټ اچوئ. محترم ورونو، د کس د تعویض متعلق دا خبره کړې چې چا تبئ او تعویض ګس طرف ته واچوي، ښي طرف ته. دا تعویض او قبر پرست خلک دي محترم ورونو، ټول کار یې همدې سره دی. بعضې خلک اعتراض کوي چې تاسو ولې داسې خلکو پسې نښتې یاستئ. ګوره محترم ورونو، زما که یوه ټوټه ځمکه وي، یو مرله ځمکه مې که دې باندې زه قتل هم کوم، هلکه زما ځمکې یې نیولې. یو کس که مانه 1000 روپۍ پټې کړي که نه، دنیا کې به یې رسوا کړم چې دا غل دی. او یو کس د الله دین کې غلا کوي، د الله په دین کې، هغه دین چې زموږ خوږ نبي علیه السلام هغه کې خپلې وینې توی کړي، صحابه وینې توی کړي، خپل پلار یې پریښی، خپله مور یې پریښي، خپل قوم یې پریښی، خپله قبیله یې پریښې ده. 23 کاله نبي علیه السلام تکلیفو سره دا دین موږ ته راورساوه. او بیا داسې خلک داسې ګڼکپان دي راشي او دا دین دې خرابوي. نو الله په فضل و کرم سره موږ به همیشه ولاړ یو. داسې ګڼکپانو دوی به موږ اکسپوز کوو، دا به موږ خلکو ته ښیو چې دا ګڼکپان دي. اگر چې دا پټکي والا هسې جاهل مطلق شی دی، هېڅ مانې خبر نه دی. خو تعویض مسله د اکثره بدعتیانو ده، نو د هغه د وجې نه زه په دې باندې رد کوم. محترم ورونو، صحیح حدیث کې نقل دی، نبي علیه السلام فرمایي من تعلق تمیمة فقد اشرک. چا چې تمیمه په غاړه کړه دی شرک وکړو. چا چې تمیمه په غاړه کړه شرک وکړه. مولا علي قاري حنفي د تمیمې په تعریف کې وایي تمیمه وایي تعویض ته ویل کېږي. دا بعضې خلکو د ورکو نه تمیمه بیل شی دی او تعویض بیل. نو مولا علي قاري حنفي دغه حدیث لاندې لیکي چې تمیمه تعویض ته ویل کېږي، او د عربي لغت په لحاظ باندې تمیمه د تعویض ته ویل کېږي. محترم ورونو، تعویض که چېرته د غیر قرآن نه ولیکل شي یا بدوح شرک دی، او که قرآن نه ولیکل شي هم جایز نه دی. نبي علیه مطلق امر کړی چې من تعلق تمیمة فقد اشرک. چا چې تمیمه په غاړه کړه هغه شرک وکړي. دې باره کې ډېره حدیث دی محترم ورونو. عمران ابن حسین یو کس ویل په لاس کې ساس چولی و او بیا یې وشکه او دا آیت یې ولسته، وایي نه دي ډېر خلک ایمان نه وړي په الله باندې مګر شرک ورسره کوي. محترم ورونو، ابن مسعود زوجه وه، هغې په غاړه کې سا چولی و، لاس کې سا چولی و، او هغې وویلې چې دا ماته چا دم کړی د بیمارۍ دپاره. هغې ته وشکه ورته چې ابن مسعود فیملي اهل د دې نه بري دی چې هغه د شرک وکړي. او بیا ورته دغه حدیث ویلي چې نبي صلی الله علیه وسلم ویلي چې تمیمه دمونه دا ټول شرک دي. خو دم کې بیا دا وضاحت شته چې دم کې شرکي الفاظ نه، هغه جایز دی. محترم ورونو، نو تمیمې تعویضونه اچول لا شرکي عمل دی. سلفونه نقل چې کان یکرهونه و هغوی به منع ګڼل، کراهیت به کول د دې چې تعویض د قرآن نه او که غیر قرآن نه، نو تعویض جایز نه دی. محترم ورونو، ګوره دغه بدعتیانو مولیانو ته که موږ ویو چې زه قرآن نخلم قرآن او دا داسې ځان سره وړم بیت الخلا ته وړم، نو د کفر فتوی به در باندې ولګوي دغه بدعتیان. نو دغه بدعتي ته چې سړی ووایي چې ګوره ته چې دا تعویض ماته لیکي د قرآني آیت دی پکې راته ولیکه، دا خو دې ته پکې قرآني آیت ولیکه. نو دغه قرآن عزت کول او دغه عزت یو شانتې نه دی. یو شانتې عزت به نه کوم. زه بولو ته ناست یم، ماشوم بولي کړي ځانه د حیض په حالت کې، دا قرآن په غاړه کې. ښه، الله قرآن کې وایي چې فیه شفا. بدعتیانو دلیل فیه شفا. قرآن کې الله وایي چې فیه شفا، په شاتو کې هم شفا شته. د شاتو بوتل واخله په غاړه کې زوړنده که. قرآن د تعویضو کتاب نه دی. د بدعتیانو دلایل څه دي؟ یو 2 دلایل دي محترم ورونو. یو د عبدالله ابن عمر روایت دی چې دا په ابو داود دی نقل کړی دی. دعا ده چې نبی علیه السلام صحابو ته وروښودله او بیا ویلي چې هغه به خپلو ماشومو ته هغه په غاړه کې اچوله. حدیث ثابت نه دی. محمد بن اسحاق پکې نه راوي دی، مدلس راوي دی. بل یو روایت دی د عائشة رضی الله عنها چې لا باس بالتعلیق التعویض، تعویض په تعلیق کولو کې څه باس نشته چې زوړنده کې. دا روایت د عائشة رضی الله عنها هم ثابت نه دی. دې کې ډېر 2-3 راویان دي چې هغه سندن هغه ضعیف دي، علماو په کلام کړی. یو پکې سلیمان ابي کریمه په نوم باندې راوي دی، علماو هغه باره کې ویلي چې دا ضعیف دی.
عام علماء د بارک ویلي چې د منکر روایت به نقل کول، یو پکې ابن حشام په نوم باندې دی. علما فرمایي چې دا دی به مطلب ضعیف روایتونه به نقل کون. دا دوه روایتونه چې دي دا ثابت نه دي محترمونو. د دې خاطر تعویذونه په غاړه کې اچول، تعویذونه دا جایز نه دی، غیر شرعي کار دی، دا یو حرام او ناروا کار دی. او که چېرته پکې شرکي الفاظ ولیکي بیا خو شرک شو. او دا ذریعه ده د شرکي تعویذونو دپاره. دا په قرآن باندې پیسې اخیستل دي، هلکه تعویذ کوم او 2000 او 3000 دغه تعویذونه ځان ساتل پکار دي. دغه بې علمه خلکو ته موږ وایو چې دغې طب علاج خو نبي علیه السلام ښودلی دی. صحیح حدیث د بخاري کې نقل دی، نبي وسلم فرمایي چې ان الحوما دا تبه چې دا من فیح جهنم، دا د جهنم نه ده، دا تبه چې راځي په انسان باندې، دا تاسو یخه کې بالماء چې چا باندې تبه شي تعویذ ورته مه کوه، تبه د اوبه پې واچوه، اوبو سره دا علاج دی. بل علاج څه نبي علیه السلام فرمایي چې سورة فاتحه ولوله، دا شفا ده. اعيذكما بكلمات الله التامات، دغه دعا په ولوله. نبی علیہ السلام فرمایي چې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض، دا په ولوله. نبی علیہ السلام فرمایي چې چا کلونجي وخوړله د مرګ نه بغیر د هرې بیمارۍ علاج دی، نو ته به کې دا وخوره